له بهره د خونې پر لور. دی دلته په نه کار کولو ستړی دی او ستړی ځکه چې دریم هیواد ته د تللو لپاره انتظار کوي. وایي په وطن کې یې ځکه ژوند ته خطر و چې په تیر جمهوري نظام کې یې کار کړی او دې ته مجبوره سوی چې خپل هیواد پرېږدي او د دریم هیواد په تکل یې پاکستان ته پناه راوړې. وطن خو په دې وجه م پرېښو چې د وطن حالات خو بهتره هر چا ته معلوم دی. هلته چې کله نظام ړنګ سو موږ د دولت خلک ولو، هلته موږ وظیفې کړې وې، موږ شی کړي وو، نو بیا بعضې تهدیدونه وو. بیا په یو وخت کې زه هلته ور وغوښتل سوم، زه نه ورتلم، خو د ما پلار د ما کورنۍ دا ارزو دا غوښتنه وه چې موږ د خلکو سره غږېدلي یو، راسه کښېنه د خلکو سره ولاړ شه ناسته تا په باره کې به هېڅ مشکل نه وي. خو بیا چې زه کله ورې ورغلم نو ما به هم ویل چې دا د ما سیرت د ما حالات ما کوم داسې نظامي وظیفه بل شی نه و کړی. نو چې بیا هلته ورغلم زه یې بیا تر سخت تهدید د لاندې کړم، حتی ما باندې وارونه م وکړو، زه یې ډېر پریشانه کړم. نو بار بار به کالونه م کېدو که ته نن موږ ته ګوت ورالې که سبا به ګوت ورالې. نو له دې وجې زه مجبوره سوم چې ما له مور پلار کورنۍ سره مشوره وکړه، زه په دې مجبوره سوم چې ما وطن پرېښو او راغلم پاکستان. د پخواني نظام دغه کارمند وایي په پاکستان کې یې د انتظار ژوند بېروزګاره تېرېږي، خو په وطن کې یې کورنۍ تل په دې تمه وي چې پیسې به راولېږي، ځکه چې د ده په خبره د کورنۍ اقتصاد یې هم ښه نه دی. دی وایي د خپلې ټیټې ونې له امله یې د راولپنډۍ په لارو کوڅو کې خلک ځوروي او یوې خواته هم تګ نشي کولی. خو هیلهمند دی چې ملګري ملتونه به یې داسې دریم هیواد ته ولېږدوي چې د ده په خبره هلته به بیا دی د خپل قد او قامت له وجې نه ځورېږي. دلته هم تنګایي، دلته بعضې ټیم بعضې ماشومان دي ناپوهي، هغه لوټې راپسې ولي، بعضې هم تنګایي، بعضې راته خاندي یا تې داسې وضعیت کې. بیا چې کله تعلیم یافته خلکو ته ورسم هغه بیا ډېر عزت راکوي، ډېر قدر راکوي، هغه وایي دا د الله کار ده، د الله تعالی داسې جوړ کړی، نو هغه بیا ډېر عزت کوي، ډېر قدر هم کوي. نو زه غواړم چې یو دغسې ځای ته لاړ شو او چې ورې د موږ عزت یې، ورې د انسانیت قدر یې، موږ شکر الحمدلله خپل هم تعلیم یافته یو، نو چې دغه ځای ته ولاړ شو چې ورې د موږ قدر وشي، عزت هم وشي. د پاکستاني حکومت د شمیرو له مخې تر 2021 سوي کال راوروسته شاوخوا 7 لکه افغانان پاکستان ته راغلي چې 1 لک یې دریم هیواد ته لېږدول سوي، خو 6 لکه لا هم دلته د انتظار شپې او ورځې سبا کوي. موږ د حکومت سره هم دغه خبره کوو چې دغه خلک چې کوم دلته ژوند کوي هغه باید چې دلته رجسټر کړلی شي او دلته کې دې ته اسناد ورکړلی شي چې دا دلته کې پاتې کېږي. او بیا ورسره زموږ چې کوم د دریم هیواد یعنی تھرډ کنټري سیټلمنټ پروګرام دی هغه هم ورسره جاري دی، خو هغه زموږ چې کوم پروګرام دی هغه ډېر زیات لیمیټډ دی او په دې کې چې کوم خلک موږ ته اپروچ کوي ظاهره ده چې هغې کې بیا موږ داسې خلک موږ ګورو چې هغه ډېر زیات ولنریبل وي، نو هغه کیسونه موږ بیا پرایورټایز کوو، هغې کې بیا موږ ولنریبل خلک ګورو، آیډنټیفای کوو، هغه خلک بیا موږ چې کوم دریم هیواد دی هغه هلته یې موږ ریفر کوو، بیا په هغه ملک باندې دی چې هغوی په هغې باندې څومره ټایم لګوي. ظاهره ده چې په دې دا یو پروسس دی، زموږ خپل پروسیسز دي، پروسیجرز دي، هغه سیسټمز دي، هغه ان پلیس دي چې دغه شان کوم افغان خویندې وروڼه دلته راځي نو هغه موږ باقاعده پروسس کوو، په هغې باندې ټایم لګي. نو موږ زه خواست کوم افغان خویندې وروڼو ته چې د چا کیسونه د UNHCR سره دلته کېدي نو باید چې هغوی لږ صبر وکړي. په 2021 سوي کال په کابل د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په زرګونو افغانانو خپل وطن پرېښود او ګڼو یې ګاونډ پاکستان ته د دې لپاره مخه کړې وه چې له هغه ځایه به دریم هیواد ته لاړ شي. خو تر 3 کاله زیات وخت شوی او لا هم ګڼ شمېر افغانان د انتظار شپې او ورځې له بې سرنوشتۍ سره سبا کوي.